بسم الله الرحمن الرحیم دوستانو بیا هم ښه راغلاست. د نن ورځې لیکچر چې دا د لومړي میډیول اخرنی لیسن ده او موضوع یې ده چې getting started with SQL Server Management Studio. SSMS یعنی SQL Server Management Studio دا هغه ځای ده چې کوم ځای کې موږ ډیټابیسونه جوړو. له دغه ځای څخه موږ د ډیټابیسونو ساتنه کوو او هم دغه ځای څخه موږ د ډیټابیسونو پر وړاندې د TSQL queries یا سکرپټ رن کوو یعنی ایگزیکیوټ کوو. د SSMS اوپن کېدو یا خلاصېدو دپاره زه ځم سټارټ منیو ته او دلته زه SSMS شارټکټ لیکم او انټر کوم یې. لږ ځنډ څخه وروسته به SQL Server Management Studio میمري ته لوډ کېدل شروع شي. ستاسو ګورئ دوستانو چې دلته زما سره د V18.1 یعنی اوس مهال چې دا د SSMS دغه لیټیسټ ورژن ده او دغه دا میمري ته لوډ شو. دلته چې دا تیر لیکچر کې لکه څنګه مو تاسو ولیدل چې د SQL سرور څلور مهمې برخې یا کامپوننټس چې کوم دی هغه ډیټابیس انجن ده، انالایزس سرویس ده، ریپورټینګ سرویسز ده او انټیګریشن سرویسز ده. تر ټولو څخه مهم او خورا مهم برخه چې دغه ډیټابیس انجن ده او دغه زموږ د کورس کې به تر پایه پورې ترې موږ ګټه اخلو او استعمالیږي به. د لاندې چیکس باکس کې زه د خپل کمپیوټر نوم لیکم یا نقطه هم تاسو کولی شئ له نقطې څخه کار واخلئ، خو زه د خپل کمپیوټر نوم لیکم او کنیکټ ورته وایم. د کنیکټ څخه وروسته زه د SSMS مینجمنټ سټوډیو داخل ته راغلم او دلته چې دغه لومړی برخه زما سره د چپ لخوا شروع کیږي هغه آبجیکټ ایکسپلورر ده. یعنی آبجیکټ ایکسپلورر چې ده د هغه ځای ده چې د ډیټابیسونو جوړېدل او له همدغه ځای څخه د ډیټابیسونو اداره کېدل او همدغه ځای څخه همدلته ترسره کیږي. که تاسو وګورئ دلته آبجیکټ ایکسپلورر کې د ډیټابیسز فولډر لاندې زما سره TSQL په نوم یو ډیټابیس چې تاسو مخکې ویلی وو دغه په دې کورس کې کاروو موجود ده او دغې لاندې ټیبلز فولډر کې که تاسو وګورئ د دغې ټیبلونه چې تاسو ته ما یادونه کړې وه په HR سکیما کې امپلایز وو، سیلز سکیما کې کسټمرز په نوم وو، آرډر ډیټیلز په نوم وو، آرډرز په نوم وو، شپرز په نوم وو. دلته سیلز او HR سکیما څخه نور هم دوه سکیما موجود دي، تقریبا درې سکیما، سټیټ په نوم، پروډکشن په نوم او DBO په نوم چې د DBO کې یوازې نمس په نوم یو ټیبل موجود ده. پروډکشن کې درې ټیبلونه موجود دي، کیټګوریز، پروډکټس، سپلایر او سټیټس کې سکورز او ټیسټ په نوم دوه ټیبلونه موجود دي. که تاسو د HR امپلوي ټیبل مخته چې کوم مثبت دغه علامه باندې کلیک وکړئ او ویې غځوئ، دغې لاندې تاسو کتلی شئ چې کالمز په نوم هم بل یو فولډر موجود ده او که زه چیرې دغې باندې بیا هم کلیک وکړم کالمز فولډر به وغځېږي او هغه ټول کالمونه چې په دې فولډر کې ول هغه به سره ښکاره کړي یعنې موږ ته به ښکاره شي. دا هغه کالمونه دي چې د امپلایز ټیبل برخه ده. یعنی دلته زما سره EMP لاست نیم فرست نیم نه ونیسه تر MGRID په نوم کالم چې دغه کالمونه د دې امپلایي ټیبلز برخه ده یعنی په امپلایز ټیبل کې موجود دي. تاسو کولی شئ دوستانو دغه آبجیکټ ایکسپلورر چې دا کلوز هم کوي له دغه ځای څخه کلوز کوي او که بیرته تاسو ضرورت شي او غواړئ چې هغه بیرته راولئ د ویو څخه تاسو کولی شئ چې آبجیکټ ایکسپلورر باندې کلیک وکړئ یا F8 شارټکټ کی باندې کلیک وکړئ او بیرته راشي. دوستانو تاسو کولی شئ چې له دغه ځای څخه پراپرټیز وینډوز چې کوم وینډو کوم ده یا F4 هم تاسو کلیک وکړئ هغه راښکاره شي د پراپرټیز وینډو. او که تاسو غواړئ چې د یو نوی سکرپټ ولیکئ په TSQL کې او دغه ډیټابیس پر وړاندې رن کړئ، د هغې دپاره باید تاسو د نیو کویري وینډو یا کنټرول+N باندې کلیک وکړئ تر څو نوی وینډو ښکاره شي او دلته تاسو سکرپټ ولیکئ او د لیکلو څخه وروسته هغه سکرپټ انتخاب کړئ او ایگزیکیوټ ورته ووایئ. دلته تاسو کتلی شئ چې هر لاین چې زه انټر کوم لاین نمبر نه ورسره اضافه کېږي. که زه وغواړم چې هغه لاین نمبر دې هم ورسره اضافه شي، ټولز ته ځم، آپشن باندې کلیک کوم او د هغه څخه وروسته ټیکسټ ایډیټر او آل لینګویج ده او دغه ځای کې لاین نمبر زه کلیک دغه چیکس باکس چې کوم ده
دې باندې دا زه ټیک مارک کوم او اوکې ورته وایم. ستاسو وینئ چې لاین نمبر موږ سره راشو. هر څومره چې تاسو ښکته ځئ لاین نمبر که تاسو وغواړئ دغه لاین نمبر بیرته له منځه ولاړ شي یعنې پاک شي بیا هم همغه ځای ته لاړ شئ. جنرل کې ستاسو کتلی شئ چې دغه لاین نمبر چیک باکس چې کوم ده زه بیرته انچیک کوم او اوکې ورته وایم او تر څو هغه لاین نمبر موږ سره له منځه ولاړ شي. دوستانو دغه و زموږ د نن ورځې موضوع. تر بل لیکچر پورې مو په لوی چښتن سپارم. الله مو مل شه.